تېرې جمعې ورځ وه او ملګرو سره لاړو د مومندرې ولسوالۍ د ازارناو ټاپوانو ته. د باساولم دي د مومندو ټاپوان دي د سیند نه پورې. لاره خو اوږده وه خو زه لاړو، ماشومان هم لمبل. دلته نو ډېر ښکلی سیستم جوړ شوی د موټرو د وړو راوړو دپاره. دوه کښتیګانې سره یو ځای کړي دي او په دې کې بیا د پورې راورې غاړې نه خلک ځي راځي. موږ هم چې کښتۍ سمېده نو موږ هم ور وختو. دلته د جالوان ماما چې دی دا کښتۍ جوړوله تړلی یې که نه، دا د دې په دپاره چې مطلب د سیند اوبه یې وینیسي، بې کنټروله نه شي. لکه تاسو وګورئ اول ورته د انسانان راوخاته، بېتاب صاحب هم راوخاته، شینا صاحب دی، صفت لالا دی، نو ډاټسن به هم ورته راخېږي. ګوره څه په کمال باندې راخېږي که نه. تاسو به کله لیدلي یا به مو نه لیدلي، خو دا ډېر کمالي شی دی دا د کښتۍ هغه. نو کله چې ملګري راپوره شو بېتاب یو خبره وکړه. مونږه مطلب دا دی که نه چې دې دومره انقلاب کې مونږ مړه نه شو، اوس مړه کېږو، دا خو چې ډېره غټه بېځایه ضایع ده، بېځایه. نو دا ملګری ورخطا دی او ویلې چې زه به سیند نه پورې شم که نه. دلته د دواړو کښتو منځ ګورئ چې د اوبو څومره سرعت دی که نه، او آهسته آهسته موږ واوښتو بل غاړې ته. دلته نو ډېره ښایسته ښکلې فضا ده، ماحول دی. ډاټسن مولا دیزي پورې راوړو، نور خو زموږ موټر یو هلته پاتې شو پورې غاړه او یو مخکې رانه تللی. نو موږ هم دا سوداګانې شیونه راواخیسته. دلته چې راغلو سوداګانو باندې ځان ستړی کړی و او کانتین دلته موجود، یعنې ښه دوکان موجود دی د مومندرې په ټاپوانو کې. او هغه خو لا څه کې چې موږ په ډوډۍ ځان وسوځه او دلته تنور هم شته دی. نو تنور هم و، نو موږ وویله چې خاص هم ځانونه ستړي کړو. بیا په یوه یخه دیره باندې ملګری پخوانه ورغلی و، اولته یې ځای نیولی و. نو یوه دیره وه ډېره ښکلې وه، یخې شومړې، بینډۍ، سلاته او د چرګانو غوښه. دا نو امیر صاحب بریالي پخ کړې وه. صفت او شینا خو ګورئ که نه، وزیرستان لاله دی او امیر هغه دی په اخري کونج کې. نو عربستان او همدارنګه بېتاب صاحب او زه ټول موجود وو. ډوډۍ مو خوړه، د هندواڼو باغونو پر لاړو. هندواڼې مو وخوړې، خو له بده مرغه چې هغه شارټ هم راوانه خیسته پکې، د معذرت ومنئ. هندواڼې ښه پخې دي، مطلب که تاسو ورځئ چکر له نو اوس کولی شئ چې چکر ولګوئ. دا یخه دیره وه، ملګرو کټونه هم تیار تازه پکې نوي نوي اخیستي وو. تاسو دا ماحول وګورئ، ډېر ښکلې یخې، ښکلې اوبه، شنې منظرې. بېرته را روان شو نو د ملګرو سره یو ځای او د دې ماحول نه بس تیاره وه. نور مو وویله چې یاره لاړ شو کورونو ته، ځکه ځایونه ناوخته دی. موږ په دې سوزه کې کتلي، دا صفت دی که نه، وایي زه ښایسته یم. عربستان هم دی، شینا او دا ټول ملګري دي. همداسې ورو ورو روان شو او دا 12 څمڅې دي د ازارناو د سیمې. البته دا د لالپورې پورې مربوط دي، ځکه دې نه